الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. طالبانو دا دومه مرحله ده د حوالی سړی چې روپۍ وصولوي درې مدې چې کالو طرز درته ووایه هغه درې سره یو طرز کا بله دا ده چې پا هغه د طریقې سره د بطاقاتو د اطمنان وي اطمان مرتشه د امن بولو دا یوه خبره چې درته راسي انشاءالله بیا خطا وځي نه. طالبانو دې ته وایي کریډیټ کارډ. دغه زموږ طالبان نه دي، موږ خو باره چې ځینې قبول کړو مفتیان هلته په دا کتابو چې وایي خو نه دوی پوهېږي نه. دوی دا کریډیټ کارډ د نورو کارټو سره مقابل اخیستی نه. کریډیټ کارډ د وخت دپاره چې زده کوي طالبانو هغه CREDIT کریډیټ کارډ خو نو در معلومېږي هغه CARD دی. دا خو دا سو دغه طالبانو دغه کارډ دا مطلق دا ټول اقسام دا چې اوس راځي دا ټول ته کریډیټ کارډ وایي. څو قسمه اوس درته وایم، درې قسمه درته وایم، ټول ته څوک وایي کریډیټ کارډ. خو زموږ مفتیان کرا په دغه ځای نشي پوه، دا دوه سره نوم راوړي د دغه اول قسمه سره نوم نه راوړي. چې نوم نه راوړي دی بس پر هغه یوازې پر هغه نوم د چاک شي د کریډیټ کارډ. اوس په نو طالبانو زه به ابتدا د کریډیټ کارډ تعریف درته وکړم، بیا به درې اقسام درته وایم. تعریف یې دغه ته وایي طالبانو ډېره خبره همدا ده د دغه دپاره خلک یې غلسته ډېر بیکاره روپۍ هم دی اوس ځای سړی نه شي وړی، حتی د نور مملکتو شه نه شي وړی. نو سړی راولاړ کړه چې د یو بینګه څخه کارټ واخلي، هغه دا کارټ ورکړي. کارټ چې ورکړي پر دغه کارټ دی په هر ځای کې بعضې داسې ته چې جاني دي د ټول دنیا په هر مملکت کې دی سودا په کولی شي. پاکستان کې نه دا نور پرمختللې دنیا خو ډېر ده، پاکستان کې هم لږ روایت شوي دي، خواته ډېر. طالبانو هغه چې ته ورسلې هر شی چې رانیسي، موټر رانیسي، شورم ته ورځې، پرچون ته ورځې، هر شي ته چې را دې نه وي کارټ ورښکاره کوي. کارټ چې دې ورښکاره کوي دی بلکل هغه در څه قبلې وروسته ستا امضا پر غواړي. بیا هغه کارټ هغه نو بیا دی بینک ته که چیرې دغه د ده په هغه اکاونټ کې په هغه بینک کې د ده ما اکاونټ و ما روپۍ درلودلې دستې زما د اکاونټ سره د روپو ته دستې راړي او که نه وه بیا څو عمر بعده بیا و دغه بایع ته زه مشتري شوم، بایع ته بیا څوک ورکوي بینک ورکوي. مصدر د بطاقې ورکوي. هغه دا دي وایي چې بعضې اوقاتو کې بینک وي، په بعضې اوقاتو کې حکومت وي، خو رقم کېږي ښه ډېر یې په بینکو کې خو هغه بینکونه حکومتي. دغه ته څوک وایي کریډیټ کارټ وایي. دا خپل په کور کې پر درې قسمه دی. یو هغه قسم دی طالبانو چې اولا واره په دې کې موږ هغه خبرې هم ډېرې نه کوو، وجه دا ده دا طالبانو هغه د اول د واره بس دا پر شرط کې دا پر شرط کې چې ما خبرو ته غوږ نه سره ما ته کارټ راکوي، زه دغه نور شی نه د دغه روپو په مقابل چې زه د 100 روپو سودا کوم دی زما څه 1,00,000 غواړي. زه د 1,00,000 روپو سودا کوم دی زما څه څوک غواړي 1,00,000 غواړي. چې دغه 1,00,000 په اول سر کې لا دا زیادت څوک شرط کې د پیسو په مقابل. شیخ الاسلام هم وایي په دې کې زه تفسیر نه غواړم چې وکړم ځکه دا هر چاته معلوم دی په اتفاق چې دا ناجایز دی. دا څوک چې ناجایز دی ځکه دا خو سود دی، دا ربا ده، په دې کې یوه خبره نه ده. دوی اوس نه دي دا خو طالبانو بس دغه قسم دوی زموږ مفتیان چې لیکي باید دا کریډیټ کارډ دا د خلاصو دغه دا یو قسم دی. دوهم طالبانو ته چې دغه الفاظ واوري که د الفاظ مستشل دا سو بطاقت د حسم فوري. ته چې دا حسم په عربي کې لغت زده کړې ح س م فوري دستي حسم جلا کولو ته وایي. چې ته وایي جلا کولو ته زه چې راولاړ شوم د چا څه مې شی رانوي په دغه ته بالفعله دستي بینک زما د کاتې څه زما د اکاونټ څه دغونه روپۍ زما څه جلا کوي.
دا په عربي کې څوک ورته وایي ما خبرو ته ګورئ حسم الفوري بطاقه خط ته وایي د حسم الفوري او په انګلیش کې هغه ډي آی بیا ورته ګورئ بي آی ټي کارډ ورسره دی ډیفټ بارانو هلته کارډ خو در معلوم دی ډیفټ کارډ ورته وایي دغه ته طالبانو ورته ګوري دغه کارډ هغه ورکوي که په دغه ځای باندې سته چې په دې ځای باندې سر خلاص شو اوس نو اولې خبرې ته غوږ نیسئ کارډ چې ما ته راکړئ زه راولاړ ته سولم سودا مې وکړه اوس تکیف ته ګورئ چې تکیف یې زه در وشه تکیف شرعي زه راولاړ سوم مشتري سوم د بایع څه مې شی رانیوی زه مدیون سوم پوروړی سولم د چا پوروړی سوم د شورم والا زما داین سو بالفوره دستي زما دغه پیسو څه څوک پیسې جلا کوي هغه خو بینګ فوري دستي ځای پر ځای جلا کوي زما دا کول څه دا هغه صورت چې خامخا هلته زما روپۍ پکښې دي نو زه راولاړ سوم زه چې د بایع سولم بایع ته ما والا ورکړه بایع ته مې څوک ورکړه والا ورکړه رضا د کل راغلی ده چې رضا د کل راغلی ده او طالبانو که دغه ځای ته ګوري حواله مقیده ده ولې زما پور پر باندې زما پر بینک څوک پور باندې دی حواله چې مقیده که څه چې پیدا په اتفاق د څلورو سره مذهبو جایز د چا جایز ده د څلورو سره مذهبو دغه ته طالبانو ورته ګوري او دا په دغه کارت کې زیادت نشته اوس طالبانو کوم په د الفاظ باندې سر خلاصو په دغه کې په اغلبه کې یو روپۍ لا زایده نه یو شی هم نه پکښه یوه خبره هم نه پکښه یو بل ځای چې په متاخر کې راو بیا په هغه کې خبره در سره کوو نو د کریډیټ کارت عام چې د عام په مقابل چې خاص ذکر شي یقیني عام په خاص آخر پرې خاصېږي که اول چې هغه اول د وره زیادت پر وکړه هغه په کریډیټ پرې خاص کې هم دا دوم څوک شو هغه ډیفټ کارت شو اوس بیا دا دریم قسم ته چې واورئ دریم قسم دې ته بطاقه د حسم المتاخر وایي څه معنا زما د حساب زما د کاپې څه چې هغه بینګ روپۍ جلا کوي څه وخت وروسته جلا کوي زه اوس سودا کوم ما اوس سودا وکړه د یوه میاشت وروسته جلا کوي د دوې میاشتې وروسته زما څه غواړي یا زما د کاپې څه یا وروسته زه روپۍ وړم یوه میاشت وروسته په عربي کې چې شي ورته وایي هغه حسم المتاخر یعنې بطاقه کاغذ د حسم متاخر چې دا یو شی ورکړي او په انګلیش کې چې شي ورته وایي ورته ګورئ CHAR بیا ورته ګورئ GE باره چارج شو او اوس دلته خو نو کارت خو دی چارج کارت دې ته څوک وایي چارج کارت دا حسم څوک دی حسم متاخر لیکن په دې کې قانون داسې دی د دې کې د عمومي قانون داسې دی وایي ته دغه کاغذ سره واخه په اکثر اوقاتو کې داسې پېښه وي چې زما روپۍ په بینک کې جمع نه وي بینک والا ما پیژني زما ایدات ور معلوم دي راولاړېږي ما ته دغه چارج کارت راکوي په چارج کارت کې راته وایي ته سودا په وکړه خو ستا څه یې 2 میاشتې نه غواړم 2 میاشتې پس خبره در سره کوم که دې په 2 میاشتې کې دا روپۍ راکړې داسې ته که دې په 2 میاشتې کې دا روپۍ راکړې هغه قدر سر درڅه غواړم بس لک روپۍ په لک روپۍ درڅه غواړم او دغه ته دا 2 میاشتې چې ورکړې دې ته فترة السماح دی دا هغه فترت دی چې هغه جوانمدي ورسره کړې ده یعنې یسان یې ورسره کړې که تر 2 میاشتې اخواته سو بیا زه څوک درڅه غواړم بیا روپۍ درڅه غواړم بیا څوک درڅه غواړم روپۍ درڅه غواړم اوس نو دا یو څه خبرو ته کسته چې پام شو اوس نو که الفاظ مو زده شوله درې مسایل درته وایم نظر و دغه بطاقې ته خو په دغه بطاقه کې ډیفټ کارت و چارج کارت دواړه داخل دي دواړه د چارج کارت په پای کې چې هغه سود پرات شي هغه جلا هغه به وروسته خبره وکړو د دغه نه نور دغه وار هم داسې نه کوي ډیفټ کارت چې تا ته درکوي هم داسې نه دی چې مصرف نه لري دا کارت چې ته جوړوې وار هم مصرف لري دا کارت په کال کې بیا بدلېده غواړي هم مصرف لري نو خو باران راولاړ سو تا چې 1 لک روپۍ ګټه واخیستل هغه په دې کارت باندې یقیني د ستاسو 1 لک 20,000 کارت کړي په دې کې هېڅ خبره نشته دغه اوس طالبانو دغه ځای ته ګوري دا په ډیفټ کارت په چارج کارت کې فرق نه لري خو د چارج کارت هغه که 2 میاشتې نه کړه نور زیات روپۍ هم پراچي دا ځای ته پام وکړئ طالبانو دا انوزه په ښه نظر درته وایم اول درې مسلې دي اوله مسله اول حامل ته د بطاقې چې دا کاغذ ورکوي دا کارت ورکوي کارت چې په لاس ورکوي دا کارت
دغه کارت ته مقررې روپۍ لري چې دا کارت څوک جوړوي په 10,000 روپۍ دي مثلا دا اول روپۍ دي. دوهم معامله د تاجر سره معامله بینک بیا راولاړېږي پر تاجر خو پر ما باندې پور باندې سود 1,00,000 روپۍ زما سم پر دغه کارت باندې 10,000 روپۍ چا اخیستې دي بینک چې بینک اخیستې بینک بیا وروسته چې بیا 1,00,000 روپۍ چاته ورکوي بایع ته په هغه کې معامله اخلي هلته هم 1,000 اخلي فلې په خلاصې د خپل اجرت د عمل اخلي معامله دا اخي دا اوس څنګه دی دا یدوا ته چې پام ورته ګورې. دریم حکم نه یوازې په چا پرې خاص په چارج کارت باندې حکم د تعاقد څنګه دی چې د دریم چې حسب متأخر دی چارج کارت یا خو دې سوی کړي 2 میاشتې نه کړي را دغه نه سود زه پر اچوم نو دا خو د سود معامله شوه د سود معامله ول دغه نفس تعاقد عقد سره څنګه سړی عقد سره کوي د عقد سره څنګه هغه دوی اولی په دواړو کارتو کې دي دا به اوس نو ته چې دا کوي دا ظاهر کس په مو کې حالت شي ستم عام یو خبره وکړي چې شوی دې به صرف خلاصي اوس اول عامله د استارت بتاقه چې واده واره د کال په سر کې غواړي دغه رسوم دې ته رسوم عضویه وایي څوک ته وایي رسوم عضویه په کال کې بیا چې غواړي د کال بیا پر کال کې نه وي کېده غواړي بیا غواړي دې ته هغه رسوم سنویه وایي ابل ته عضویه وایي ته ما خبرته کوي سنویه په اکثر کې تر عضویه کم وزیا ورده ورشته کار جوړه مثلا په 1,000 جوړیږي په کال کې چې نو کوي په 3,000 جوړیږي دا هر شی دغه دي طالبان نه نو هغه د وزویه روپۍ زیاتې وي د سنوي روپۍ څوک وي هغه څلور شو اوس راځي اوس نو طالبانو دا خدا سو تکیف یې درته وایي تکیف دغه روپۍ چې اخی د زاید اخی په 10,000 می واده واره کارت جوړ کړي چې په 10,000 کارت یادوي په کال کې هغه د کال روپۍ هم پرې د 10,000 اوس زره ولا سم سودا می د لک وخت بیم ته په څور کوم یو لک 10,000 پر کارت وکړي د لک پر لک روپۍ په لک روپۍ کې ځان دغه 10,000 وسنګ د خصما د یو لک 10,000 د لک مقابل لري طالبان دغه پروا نه کوي یا پلا غواړو ته نسی دغه اول ته ګوري چې روپۍ اخلي دغه عجب انتقه ده دغه روپۍ په مقابل کې د روپو نه اخلي د خپل کار اخلي نو د خسرا کړی دا روپۍ و دا شی خدای په دې ځای کې ساتي د کاتب هم لري د دې خلو کریام غواړي خو دې دا بتاکم خپل قیامت لري دا غام فوټو کاپي غواړي دا غام شی غواړي کاتب هم خو ډیر شان غواړي هغه مهرونه غواړي د امضا نو طالبان ورته ګوري دغه روپۍ پر دغه غواړي الله زره پر چا واسطه پر دې په مقابل نه شي وجه چې شته طالبان ورته ګوري دغه الفاظ کته شي بیا ځل کوي اوله وجه دار چې دا په سود کې نه دی وایي کچيري روپۍ جنې واخلي بیا درته وایم د مشتری څخه مشتری ګر سره په دا کاټ هیڅ سوداونه کې هم د روپۍ جنې اخلي هیڅ سودا په ونه کې مې جنې اخلي یاو بیا درته وایم دا یوه خبره ده دومه خبره هغه زاو تاجل چې ناروا و کمبیاله چې ناروا و په پورې په مقابل یې نغدي لږول یې پورې دی راوه ځکه هغه ناروا و دلته خو بالفعل دا خو حسب فوري دی په ورسره کې بالفعل زما روپۍ کارت کړل چې زما روپۍ کارت دی په هغه دوم شک هم شته چې بالفعل روپۍ کارت کې معلومه راځي روپۍ په مقابل نه دي ترم په دې تور باندې خلاص کبنو سره د چا په مقابل روپۍ دا یو دوم دا دی چې دا کما سودا ونه کړم دریم دا دی فرق نه نشته یو سره دا کارت جوړ کې د 16 کو سودا وکړ بل سره دا کارت جوړ کې د 16 کو سودا وکړ پر دوړ باندې څوک دی هغه نظر د کارت هغه نظر د کاتګوري دا څو دا درې ته شپه مرته نو چې دا رااله نو بالکل طالبان دا پروا نه کوي څه خدا یو خبره سته
چې دغه روپۍ به دی اخلي دا بالابود ورته رواج شو خو تراجر مثل به بالابود نه وي که تراجر مثل بالابود چې توهم به د دغه وشي چې دا په مقابل د چا دي د پیسو دي ربا راځي مثال لکه مفتي هغه لکه قاضي دته طالبانو پر مسلې ویل هغه پیسې ناروا دي مګر لیکن پر کتابت پیسې ورته روا دي خو تراجر مثل به زیات نه وي که تراجر مثل زیات شي داسې ګمان کېږي چې پر وینا چې داسې ګمان کېږي پر وینا خو پیسې جایز نه دي نو دلته هم طالبانو دغه ګمان کېږي چې دا قضایي دي چې تراجمې مثل دا منه چې په دا دنیا کې دغه کار چا صادراو په دغه روپو څونه کې دی هغونه قدر بالا منه دا خو تر دغه ځایه پر طالبانو دا راله چې هغه روپۍ د چا څخه اخیستلې د حامل د بطاقې څخه اخیستلې چې ماته راکړې دي کارټ ما راوړی دي ما څخه اخیستلې اوس عمله د تاجر څه چې اخی بیا څنګه د تاجر څه خو بیا چې زه راولاړ سم د شورم والا سم مې رانیول د شورم والا سم بیا دی چې روپۍ ورکړي څه ځینې غواړي دا بیا ورته ګوري موږ ورته وایو دا ډېره نادره ده چې دی داسې نه دی معمولي هغه والا ته خو یې ځای پر ځای ورکوي دستې د هغه کاټې تاړي یا دستې ورکوي د دغه په مقابل د ځای د ځینې واخیستل نو کمبیاله نه سو کمبیاله خو هغه دی چې د پور په مقابل نغدي دا خو ځای پر ځای شي چې ځینې واخیسته ګوري تر ټولو ښه خبره یې طالبانو ورته ګوري هلته خو اجل دا یوه خبر د هغه سره فرق دا راغی دلته اجل پاجل دی او بل دلته دا د اجل په مقابل د ځای پر ځای دی کوم دا الفاظ داسو خو ډېره ښه غټه خبره دا ده هغه ته خو هم چې دی راولاړ شوی دی دی چې بیا هغه ته ورکوي خو هم لیک صادروي چې 2 روپۍ ستا ماته رالي هغه خو ما زه راولاړ شوم دی سوله ما باید کارټ ورکوي د کارت باندې مې دلته امضا وکړله ما خپل امضا وکړه دی چې کارت بینک ته وي بینک بیا درته بل شي هم صادري بیا هغه ته هم کاتب سه بیا هغه ته هم شی سه بیا هغه هم یو ځای ناسته غواړي هغه په مقابل کې غواړي پرواله کړي دا یې یو دوهم تکیف ثانیه دی دا خو دا جوړ مصدر ده د بطاقې دا دوه عجبه ښه خبره ده مصدر د بطاقې چې بینک دی دا وکیل دی د تاجر وکیل سو په تسلم د دین د مشتری سره زما خبر ته ګورې نو اجرت دا د وکیل عموله ده اجرت د چا د وکیل عموله ده زه اوس بیان درته کوم زه خو راولاړ شولم د تجارت سه موټر رانیوی چې موټر مې رانیوی زه خو د ده څوک شولم پوروړی شولم بینک والا راته وویله ول زه به ستا وکیل سمه دا ستا د پور په کښلو کې ما ورته سمه د وکیل سه زما د پور په کښلو کې نو زما د پور په کښلو کې چې دی وکیل سو اوس ما څه ځای د روپۍ خو د ده څه ځای د روپۍ غواړي پر چا غواړي پر اجرت د وکالت غواړي پر اجرت د چا غواړي د وکالت دا چا وایي چې پر اجرت د وکالت نه دي جایز ما په خبره مو سر خلاص وکړم نو دا اجرت د وکالت دی دلته یو سوال واردېږي طالبانو که دا علامتې چې زده کړي دغه ته نو کې وروچې لوېږي چې ورولوېږي باره طالبانو شی نه درڅه پاتېږي ښه اوس راځئ دغه یوه خبره سه مصدر زما خبر ته ګورئ هغه چې دا مصدر دی هغه دین ورکوي و حامل ته د خپله نیزه سه وروسته بیا دی مطالبه کوي د حامله سه په خپل اصلي دین د بل چا وکیل نه دی خو ما ته پور راکوي بېرته چې دی زما سه مطالبه کوي خپل د پور یې کوي د چا د تاجر دپاره نه کوي نو د څنګه دا وایي چې دی د تاجر وکیل دی خپل پور ما څخه کاږي او مزدوري د چا څخه د تاجر څخه ته چې پام وکړي ګوره دا ځای زده کړئ دا ځای ته پام وکړي دا سوال که څوک راولاړ کړي چې وارد کړي دا وه نو دا سوال به ته څنګه کوئ د دې سوال جواب به څنګه کوئ دا خو دا شو د دې جواب د عبدالفتاح بغده زوی عبدالستار ورکړی چې ډېره غټه خبره دا ده چې دغه روپۍ دی پر فواتیرو جنې اخلي پر دا سندو پر دا شان نه دي چې دا شان ورکړي بس خبره خلاص کنی دا بل صورت د وکالت پر چا هم نه اخیسته کېږي ته پام ورته وکړئ وکیل خدای خپل پور خپل ما څخه کاږي چې نه دی چې د تاجر پور ما څخه کاږي دا پر چا ورکول کېږي پر فواتیر خو شیخ الاسلام بیا بل څه وایي چې نه مصدر د بطاقې طالبانو ورته ګورئ دغه دوه شان سول حامل د بطاقې زه محل سو تاجر محتال سو بینک محتال علیه سو بینک څوک سو بینک محتال علیه سو د دروس رضام رااله او د دروس پر رضا باندې خو باره څوک کېږي باره دا خبره سي کېږم او ځای پر ځای هم دي د ځا او تاجر نه دا واجب نادره خبره دا واجب نادره ډېر مثال ولکه دغه ته ځای ځکه دا زما پر تا روپۍ باندې لک روپۍ اوس عادي کې ته ګورئ دا دوه ساعته درته وایم
لک روپۍ د یوې میاشتې در باندې دي تا ته وایم چې 80,000 راکړه اوس دستې راکړه خو 80,000 راکړه چې 2 میاشتې پس راکړه لک کینې ریبا او که اوس درته زما پر تا لک روپۍ باندې دي ولاړ شه 80,000 راکړه و دستې ته دا بیا روان دا پر ځای هغه طالبانو خپله څوک د روان او لیکن اوس دی دا وایي دا فضا او په تعجل کې نه داخلېږي دلته یې راولاړ شو څنګه پیښه شول خو ده راولاړ شو دا روپۍ یې نه دي ما چې حواله ورکړل و چاته یې ورکړله هغه مې و بایې راولاړ شو و چاته ورغې هلته ځای پر ځای هغه دستي په دستي هغه روپۍ ورکوي خو دا ورته وایي بایې دا ورته وایي زما روپۍ هغه بینګه چې تا ته حواله راکړه ته محتال علیه زما څخه ځان خلاص کړي پر تا زما لک دي خو سمه ده اوس دستي راکړه 8,000 راکړه و دستي راکړه څوک راکړه 15,000 راکړه دا هم طالبان ورته ګوري دا پروا نه لري او ډېر ځله طالبان ورته ګوري چې دغه د تاجر څخه دا طالبان روپۍ پر چا اخیسته کېږي هغه پر دې پاتوره اخیسته کېږي پر چا جنه اخیسته کېږي پر پاتوره ما په خبره مثال خلاصو پر چا اخیسته کېږي پر خطو پر داشانو پر دغو شان باندې جنه اخیسته کېږي بل څه شي دی پر تعلیماتو یې جنه اخلي بل څه شي دی پر تجزیه د انسانانو یې جنه اخلي بل څه شي دی پر ګرافت پیدا کېدو جنه دغه دوته راوړي که چیرې راولاړ شي دغه زه د تام د عصري دکان خلاص کړی شوره مې خلاص کړی دی که دی دلاوره ما خبر ته غوږ نسي که دغه دکاندار دی پر دغه دلاوره نه کړي چې ما ته پور راکړه نو ما ته راکړي ته خو چې زما کارت نه دی ما ته پور کله راکړي دا دلاوري دا دکاندار ته چې ورکړي خپل سامان وباسي خپل مال خرڅ دا دلاوري چا ورکړه دا بینګ ورکړه دا دلاوري د چا ورکړه دا ګراک چا ور پیدا کړي زه چا ور پیدا کړم چې ورلم د داسې مې سودا وکړه بینګ ور پیدا کړه چې زما خبر ته ګورې بینګ ور پیدا کړه دا تعلیمات چې دا پر تعلیمات ورشي چې د کارت ولا د ترازی دغه رقم دی دا رقم دا ټول تجاران ته بل دوی تعلیم کوي دا چې کارت اجي دا رقم دی د جیلی صوبه سبل دا شي بکې په دې ځبې ځکه په دې ځبې دا تعلیمات چا ورشو تاجر دغه بینګ دا ګرد شان چې تاسو ما خبر پر دې ټول باندې څوک تعامل راوات نو خو دې عمله څوک تعامل او تجایز شو عمله اخستلای شي دغه ځای ته که طالبانو ته څه شي دا سوه اوس نو خبرو ته غواړم چې آخري خبره درته راشي او په دې خبرو په ګوردو پوهېدلي یاست خو شیخ الاسلام دا یوه خبره کوي داسې ځای زده کوي چې دغه حکم د چیکې مصرفي نه لري مګر حکم د چیکې شخصي لري کم کارت که ډیفټ کارت دی که چارج کارت دی و د چارج کارت په آخري جمله کې ژغېرو چې ادي روپۍ پر اچي هغه ژغېرو نور خلاص د دې حکم داسې دی ما تا ته ګواکې کارت درکړي تا ته مې در امضا کړي تا چې مې در امضا کړي زه راولاړ شو زما ستا خو رضا راله چې رضا راله رضا د محتال هم راله د محتال نه هم راله زما هم رضا د مابین ووتم زما ذمه فارغه شول مګر لیکن قبض پر دغه پاتورې قبض پر دغه بطاقې دا قبض پر چا نه دی هغه پر دی نه دی قبض پر چا نه دی پر دی نه دی تر هغه وخته پورې تر څو چې څوک نه د بینګ سره ایستلی نه دا حکم د شیکې شخصي لري نه لري حکم د چا د چیکې مصرفي اوس د آخري خبرو ته غواړم دلته یو واجب انتیکه مساله جن راوځي یو واجب انتیکه په خدای چې دغه هر یوه سړی راشي دا سړی نه په پوهېږي طالبانو نور نه ما خو نه ده څه خو بیا چلاق دی پاسه در باندې کړی دا بله اوس ده نو د عقد څنګه کوې دا عقد څنګه کوې اوس عقد په چارج کارت کې خو عقد د دې لپاره ورسره کېږي چې حسب متاخر دی نو خو هغه دا ورته وایي چې زه هغه راولاړېږم که دې په 2 میاشتې کې نه کړه چې پترت ته سمح خلاص و نو خو بیا زه ستاسو څوک غواړم 1.5 لک روپۍ غواړم هلته خو یقیني دا 50,000 د چا په مقابل دی د پیسو په مقابل ځای دي چې هلته خو یقیني ربات نو د عقد ورسره څنګه بعض وایي د عقد ناجایز دی لیکن شیخ الاسلام وایي دا جایز دی د دوه وجې یوه وجه زما د مجبوریت د ضرورت دوهمه وجه د تعامل ده او د ځای خلاصون لارې مې ورکم سته ډېر په دې کوښښ وکړي ځان خلاص کړي پر دغه عادت مثال یې په خارج کې بلان دي د ټلیفون مثال یې په خارج کې بلان دي د کربا بجلی او د الغاز د ګاز د دې ټولو بلان دا بلان طالبانو که میاشت په میاشت سره یې تحویل کړي چې فرض کړه 2 زره لیکن که په دې میاشت کې نه کوي تحویل دا بلې میاشت سره پرېږده 500 څوک جرمانه چالان
زیادت یو شی خودی د بلابود پر واچو کې نه پر واچو لیکن طالبانو خود د څه اوس نو زه د عقد سره کوم عقد مو سره کوم لیکن خود زه دا کوشش کوم چې مخکې ادا کوم کله مجبوریت په خاطر پاتې سوز ما ضرورت هم دی پروانه کې دی بلابود امر کوم ا دې څوک امر کوم بلابود امر کوم ته د ازاج دا کوي نو دلته طالبانو یو خود تعامل وجه ده دومره ولار سو د ضرورت وجه زما احتیاج چې خود دې واس کار کوي په د دې مېشت روپی ورکې د ربا سره ځان خلاص کړي ربا خود ورکول کې تم ناروا دي سره چاته ورکي اچھا اخی اخو پرېږد دا ولار سو نو ځان اخلاص کنه خلاص دي د مجبوریت په خاطر ورته روا دي وز دغه نه دي طالبانو دا د خلکو جرمانیه هغه په خوا کې موږ خبره نه کوو چې دوی تر روا دي دوی ته نه روا پای کې خبر نه کوو په دا کې خبره کوو چې ما ته پروا نه کوي نو زه دا څنګه ورسره کوم کربا والا ما ته وای هغه دغه غاز والا او ټلیفون والا دار بلان چي دي او بو والا ار بل چي دي ما ته وای کړي چې په دغه ټیم کې رانه کې زه دوه دغه پراچو زیادت پراچو نو زه څنګه دا وکم دا خوندور کار نه دي کار نه دي خالدي تر هغه معمولی یعنی 2000 فرماوي د 2000 مقابل د 2500 سره دا څنګه نو موږ ته وای چې ما خو مجبوریت هم دي دوه خبره ده زه کوشش کوم ته امید لرم چې زه ادا کوم کله چې د مجبوریت په خاطر نو ټول د دنیا ګر د دنیا پاخته ده به شي بلوای عامه ټول خلک ترلاندې د څوک چې خلاصېدل هم نشي نو بالکل د ضرورت خاطر د وجه فتوا پروا ده بس طالبانو بل شي ته مګوري بس دغه د 400 هغه 500 بس نو که یا خو امر سره راوخی بیا تر درش پته پرې بس دغه جوړیاول کې کول بيو نور چاته حوالی ور کړی په خاص غزا کې بس د خبره دغه دا دوه مرحله شمول ده بس دا یو چې د سره والله سبحانه